په ښکارېدو خو تاسو ته دا یو عام غونده کیکپ ښکاري، خو دا یو عام غونده کیکپ نه دی. دې کې ډېر غټ سبق پروت دی او دا چې دی نو زموږ دپاره په دې کې یو ډېر لوی پیغام پروت دی. د یوټیوب ملګرو ټولو نه لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرو تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله او ښاده او آباده به وئ او د اختر دا شپې ورځې به په تاسو ډېر ښایسته تېرې شوي. الله یې تاسو کامیاب و کامران کې سره ده زموږ. ښه د یوټیوب ملګرو خبره د دې باره کې خو ماته مخکې نه معلومات و، زه دلته راغلی وم، چا نه مې تپوس کړی خو ما ویل زه به خامخا په دې باندې خپل د یوټیوب ملګرو له ویډیو کوم چې دا د یوټیوب ملګرو ته خو ښکاري یو کپ او ما ته مخکې ښکارېده یو کپ، خو ما چې بیا تپوس وکړ ما یې واقعي چې دا خو دې کې دغه سبق پروت دی. تاسو ته زه وایم چې دې کې څه سبق دی. د یوټیوب ملګرو دا کپ د جوړ څه شي نه دی، په دې باندې لاندې تاریخونه د کمې زمانې دی، کله جوړ شوی دی، لاندې تاریخونه پرې لیکلي دي، په کم جنګونو کې دې کپ حصه اخیستی ده. تاسو به اوس وایئ چې دې کپ په جنګونو کې څنګه حصه اخیستی ده، نو تاسو ته به اوس ښیم چې دې کپ جنګونو کې څنګه حصه اخیستی ده. ټولو نه ړومبی خو دا کپ د جوړ څه نه دی، دې باندې بحث کوو. د یوټیوب ملګرو دا کپ چې دی نو کله جنګونه وشو په د 1945 1915 19 یو بل تاریخ هم دی ورګه بل ما نه هیر دی 1938 نه 1913 دا چې کوم کله جنګونه شوي نو دې کې چې کمې هم ګولۍ وي هغه کم چې مطلب هغه توپ هغه ګولۍ نه توپ یې چې ګولۍ وځي لاندې شاتنۍ حصه پاتې شي اکثر چې دی نو هغه شاتنۍ حصه یې لاندې غورځي او بلې چې دی نو ورشي د چا په خېټه کې ننوځي نو هغه ګولۍ چې دی نو د انګریزانو څه چل کړ دی خبرې هغه یې ټولې رایوځای کړي دي او د هغې نه چې دی نو دا کپ جوړ کړی دی وروره. تاسو به اوس وایئ چې تاسو به نه منئ، تاسو به اوس هم ړکې شکیمه، تاسو به وایئ چې دا دې څه وایي، خو تاسو ته چې زه دا نږدې کړم کیمره که نه تاسو په خپله دا ګولۍ ووینئ تاسو به وایئ چې واقعي هلکه ریښه خبره ده چې دا کپ چې دی نو دا کپ د ګولو نه جوړ دی. خو دې کې اوس پیغام څه دی؟ پیغام ورېږه من تاسو ته اول دا کپ ښیم پرېږدئ داسې تاسو ته بیا زه خبرې کوم د پیغام، خو نه ورېږه اول تاسو ته زه وایم چې دې کې پیغام څه دی. پیغام اول وایم پیغام په دې کې دا دی که نه چې اول درته کپ ښیم مړه پرېږده اول کپ صحیح دی بیا به مړه تورې زما کیمره کې خو صحیح راځم که نه اول درته کپ ښیم ځکه چې خامخا تاریخونو ته به اوس ګورئ ها اوس به تاسو صرف تاریخونو ته به ګورئ تاریخونو ته دې باندې تاریخ کم دی او کپ درته زه اول ځکه ښیم که نه چې غوږ کې ده ښه کپ باندې تاریخ سویم دی 1659 کې چې دی نو دا تاریخ هم دی نو په دې کې هم د دې جنګونو دا چې ته جنګونه تېر شوي غوږ کې ده ښه دې تاریخ ته اوس غوږ کې ده ښه 1659 1915 دې کې چې کوم جنګونه شوي دي که نه دې کې چې کوم دا ګولۍ مولۍ رایوځای شوي دي دې کې نو هغه یې چې دی نو دې کپ سره یوځای کړي دي او تاسو ته اوس ښیم ورکړه ګولۍ مو چا څنګه یوځای کړي خو دې طرف ته هم څه دا تاریخ ته غوږ کې ده ښه تاریخ نه دی دا تاریخ نه دی دا چې کله څه غلطه واقعه یا مطلب څه ناخوشګواره واقعه پیښه شي که نه نو انګریزان داسې ګلونه ورته خامخا ږدي داسې ګلونه ورته خامخا ږدي یا څوک مړ شي که نه د انګریزانو کې څوک مړ شي دې خوا دلته اوس ګورئ ښه دا بنیاد خبره ایښودی شوی کوم تاریخ باندې دی دا بنیاد ایښودی شوی په دې تاریخ باندې دی 1909 کې چې دا بنیاد ایښودی شوی دی دا یې چې دی نو جوړ کړی دی او دا چې دی نو راځئ اوس ګورو چې دې کې چې کوم دا ګولۍ دي ها اوکې تاسو به نه منئ تاسو به وایئ چې نه منه دا دې ګپ لګي دا ټولې دا ګولۍ نه دي ګولۍ د ګولو هغه لکۍ نه دي لکۍ هغه یې ټولې راوځای کړي دي او دې کې دننه ایښي دي غوږ کې ده ښایي دا اوس وګوره وینې اوکې ګولۍ دا دې ګولۍ نه به اوس صفا پته لګي تاسو ته دې ګولۍ نه به اوس صفا پته لګي چې دا ګولۍ ده خیال دی دې ځای نه به اوس تاسو ته صفا پته لګي خیال دی دا وګورئ دا اوس تاسو په خپله وګورئ خیال دی دې ګولۍ نه به هم تاسو ته پته لګي دا ګولۍ ده او که نه ته ووایئ په خپله ووایئ زه ګولۍ ده او که نه ووایئ که نه ظالمانو ګولۍ ده او که نه ووایئ ښه به دا وګورئ دې خوا وګورئ دا ټولې چې دی نو ګولۍ یې راوځای کړي دي اوس باندې پته نشته چې په څه یې راټولې کړي دي ظالمانو او دلته چې دی نو ایښي دي نو اوس اخري چې کومه خبره ده که نه په دې کې زموږ دپاره تاسو دپاره پروت څه دي دې کې زموږ د تاسو دپاره سبق څه دی دې خبرې له اوس راځو ښه ځکه زموږ قیمتي خبره چې کومه ده که نه هغه لا پاتې ده قیمتي خبره څه پاتې ده غوږ کې دی ها صبر زه خو د ځان په خپله کیمرامین یم دا به ځان ته سیټ کوم صبر کوو بیا راځم ته خبرې له ښه
دې خبرې له اوس راځم غوږ کې دی صبر وکړه ښه ده کیمره لږه سیده کړم سیده ده تاسو ووایئ کمنټ کې ووایئ سیده ده که نه غلطه ده سیده ده ښه سبق پکې اوس به تاسو به پړه کې وایئ چې یاره دی کې مونږ دپاره سبق څه دی سبق مونږ دپاره دا دی که نه د یوټیوب ملګرو غوږ کې دی ښه د امن پیغام پکې نه دی ستاسو په خیال د امن پیغام پکې نه دی پروت ځکه چې ګولۍ څه لپاره استعمالېږي دا ګولۍ څه لپاره استعمالېږي دا خو انسان غر کوي وروره په چا چې ورله په کور هم ورله نو مخکې سره تباه کوي نو سبق پکې دا پروت دی که نه چې دوی دا ګولۍ ټولې یو ځای کړي دي او هغې نه یې کپ جوړ کړی دی مطلب دا د یو امن پیغام ورکوي ځکه چې ګولۍ خو د تباهۍ لپاره استعمالېږي چې بل کس پرې تباه شي د بل کس کور پرې روان شي د بل کس چې دی نو ملک پرې روان شي خو دوی نه دي دا دوی وي چې یو ځل روان شوي دي په دې باندې مونږ ملکونه روان کړي دي خو نه راځئ دا بندوو دا کار اوس ختموو ګولۍ ټولې را یو ځای کړي دي هغې نه کپ جوړ کړی دی وروره ښایسته غونته کپ جوړ کړی دی د امن پیغام یې ورکړی دی یو ښایسته شکل یې ورکړی دی تاسو وړه کې وایئ چې یاره دا غني لګیا دي دا خبره کوي چې امن پیغام یې ورکړی دی دې ته څه پته چې د امن پیغام ورکړی دی دا دلته یو انګریز و هغه دلته پارک ته سپی راوستی سپي له یې چکر ورکو دی کې نو هغه نه ما تپوس وکړ یاره دا یم څنګه ما ته دا تپوس نه کړو چې د دې څه مطلب دی ما ته دا تپوس وکړو چې یاره دا ګولۍ دا کوم ځای نه دي راټولې کړي دي دا څنګه چل دی دا خو دا تاریخ لاندې لیکل دی او د دې دا مطلب دی چې دا امن پیغام ورکوي مطلب دا چې جنګ بندي چې کله ختمه شوه نو دوی ټوله ګولۍ مولۍ چې کومې ورله په لاس ورغلې وې هغه یې ټولې یو ځای کړي د کپ شکل یې ورکړی دی دا جنګونه خو تاسو خو به زمانه ښه پته وي دا دلته په یورپ طرفونو باندې شوي دي د هټلر د زمانې جنګونه دي نو ډېره زیاته غټه تباهي پکې شوې وه ډېر زیات مرګونه پکې شوي او اوس تاسو دا منئ د یوټیوب ملګرو د دې په منځ کې اوس داسې امن دی که نه چې دوی مطلب د یو ملک نه چې بل ملک ته ځي نو د دوی منځ کې بارډر نشته خبر به هم نه بل ملک ته به ننوتې ډاکومنټ دی چې بعضې وخت کې د ډاکومنټ کنټرول کړي چې مطلب چېرته د غیر قانوني نه او نور چې دی نو مکمل چې دی نو دلته امن دی او څومره د دومره غټ جنګۍ نه پس چې دی نو دا امن دی دلته راغلی دی نو دا زمونږ دپاره یو ډېر غټ سبق دی دوستانو زمونږ چې دی نو حالات ډېر زیات ګډوډ دي زمونږ د ټول نه لومبی مړ امن زمونږ خپلو پښتنو منځ کې نشته صفا خبره ده ځکه چې دا جنګ جګړې دا زمونږ خپلو منځ کې اول ختمې شي نو بیا به وروسته ګورو مونږ خو ګاونډ سره نښتي ورور مې یو ګاونډ بل سره لانجه ده او نو خپلو کې کلیوال خپلو کې نښتي دي بیا داسې نور خپلو کې نښتي دي د چا غټ کاروبار دی نو بل چې دی نو د هغه کاروبار ورانول غواړي کم په ترقۍ روان دی دا بل ړکې ورته درغل دی چې دی ولې په ترقۍ دی زه ولې مطلب دی ولې په ترقۍ دی زه ولې نه یم هر څوک پکار چې خپل بس یو کوشش وکړي خپل یو وړوکې غونته کې حصه واچوي د امن راوستو کې او چاته چې دی نو پړه کې هېڅ درغلي مه ساتئ خپلو منځ کې اتفاق ساتئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ عزتمند شئ قدرمند شئ که زمونږ خولې نه داسې چېرته خبره وتي چې تاسو پرې خفه شوي نو موږ درنه بښنه غواړو عزتمند شئ خوشحاله شئ که چینل ورسره سبسکرایب کولی شئ نو ستاسو ډېره مننه که نه هم سبسکرایب کوئ بیا هم ستاسو ډېره مننه د ویډیو کتلو او خوشحاله اوسئ سلامونه قبلوئ ورځ یم شپې یم ښه تېرې شه د الله په امان